ډېر زبردو دا زموږ دا دویم پروګرام دی انشاءالله کوشش کوو تاسو هم خپل کوشش وکړئ په خپل چمګاونډ کې په خپل چارپیچل کې د جوماتونو او د مدرسو خیال وساتئ زموږ سره دا حاجي صاحب دلې ولاړ دي حاجي صاحب موږ ستاسو څنګه د جومات تاسو موږ ووایئ چې هغه د وظیفې کې ګوري چې هغه انشاءالله کمپلیټ کړو انشاءالله موږ خو دا د مطالبه چې دې باندې چت وشي دا چت دې لرې شي کلنډر دې وشي او د ماشومان دا کوم ځای چې دغه ځای باندې کلنډر وشي پاسه کلنډر جوړ شي دوی بیا بره سبق ضرورت ده دغه ډېر کتونکو دا خو زموږ د علاقې نه ډېر اخوا کاګان ورته ویل کېږي هلته راغلي یو او دا د خپلو وارثان ستاسو چې کوم مور او پلار وي کوم ستاسو والدین وفات شوي دا صدقه جاریه ده نو تاسو کوشش وکړئ چې په خپل لاس باندې وکړئ مونږ ته مه رالېږئ انشاءالله زموږ کانټیکټ به مې تاسو په خپل لاس باندې وکړئ مونږ له راشئ مونږ به انشاءالله تاسو دا ځای وښیو او دلته به راشئ او دا کوم جومات چې دی ستاسو نه څه وسوم کېږي وکړئ او انشاءالله دا و د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې د بدرانه خدمت کې بیا ستاسو سره زېږېږم ښه وخت هم غواړم د لوی الله په امان